پاکستان بیا پر افغان حکومت گزار وکړ. ایمل ولی خان وایي افغانستان مه بدناموئ، دا ستاسو خپله غلطي او ناکامي ده. جزئیات هم دلته وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان له خاورې څخه په پاکستان کې ترهګریز بریدونه په چټکۍ سره زیات شوي دي. طاهر اندرابي په یو خبري کنفرانس کې ویلي چې پاکستان تمه لري چې افغان حکومت به د ټي ټي پي پر وړاندې اقدام وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان طاهر اندرابي نن جمعه د یوې خبري ناستې پر مهال ویلي چې طالبان ادعا کوي چې پر ټول افغانستان کنټرول لري، مګر کله چې د افغانستان له خاورې څخه د ترهګرۍ خبره راځي نو بیا خپله بېوسي ښیي. طاهر اندرابي زیاته کړه چې هیواد یې حتی افغانستان ته یو شمېر سوداګریز امتیازات ورکړي دي، خو له افغانستان سره سوداګري او ټرانزیټ یوازې هغه وخت امکان لري چې طالبان د ترهګرۍ پر وړاندې واضح او مشخص اقدامات وکړي. طاهر اندرابي ویلي چې پاکستان په تیرو کلونو کې هڅه کړې چې د افغان طالبانو رژیم سره په مثبت ډول ښکېل شي. د هغه په خبره د ترهګرۍ پر وړاندې اقدام د طالبانو مسؤلیت او پاکستان به د خپلو خلکو د ساتنې لپاره ټول اړین اقدامات وکړي. خو افغان حکومت بیا تل افغانستان کې د وسلوالو ډلو شتون ردوي. بلخوا د عوامي ملي ګوند مشر ایمل ولی خان ویلي چې په پاکستان کې هره پیښیدونکې مسله باید پر افغانستان تاوان نشي، بلکې حقیقت دا دی چې پاکستان د مذهب په اور کې سوځي. ایمل ولی خان د پاکستان په سنا کې د خپلې وینا پر مهال وسلوالو ډلو سره د چلند او پالیسۍ په اړه سختې نیوکې کړي او وایي د پاکستان ادارې د خپلو ناکامو پالیسیو پړه پر افغانستان ورتاوانوي. ایمل ولی خان زیاته کړې دا اوس یو رواج جوړ شوی او دلته چې څه پیښیږي پړه پر افغانستان اچول کیږي. هغه 40,000 وسلوال چې د پاکستان په اجازه راغلي دي هغوی باندې څه وشول؟ هغه وخت موږ ته ویل کېدل چې 10,000 ځان وژونکي دي، هغه څه شول؟ نوموړي ویلي ترهګري، بغاوت او افراطیات اوس د پاکستان د ټولنې برخه ګرځېدلي او پاکستان د سخت دریځۍ په لور روان دی.